بسم الله الرحمن الرحیم. د حسن خان ډیجیټل ګرانو کتونکو السلام علیکم. دا وخت په سکرین باندې تاسو ته ښکاری ما سره ډیر مهم شخصیت افغان سیاستوال پخوانی جهادي کمانډر بلکې استاد بدوایو او ډیر پوها شخصیت د پاکستان افغانستان د پاکستان د دې سیمې بلکې په تاریخ باندې د دې په سماج باندې ډیر جوور نظر لرونکي زمان مزمل صاحب یو واری بیا زموږ سره دی او زمان مزمل صاحب سره هم په دې حالاتو باندې خبره کوو او چیرې څنګه دا سمی تتلی شي ځکه چې دې وخت کې مسله د دولتونو نه مسله د اولسونو ده. مزمل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام حسن خان صاحب، ډیر تشکر. ډیره مننه جی، ډیر خوشاله شوم. ماشاءالله صحت مو ښه دی، الله مو روغ لره. دغه شانته مزمل صاحب صحت مې ښه ده الحمدلله، تر اوسه حالات ښه ونه وینم، خدای مې ژوندی ساتي. بس الله دې خیر پکې. خدا راته مزمل صاحب منګه د نن تقریبا 3 هفته وړاندې چې کوم دې هم ما او تا دغه شانته په دې حالاتو خبره کړې و، خو زه چې ګورم نو حالات په ځای د زی چې سمیت لاړ شي نور خرابي ته او غسمی هغه دغه پکې پرمختګ سمی طرف ته کم دی. ولې دا داسې دي او قیادت کې کمزوري ده؟ دا خبره ده زمونږه وجه څه ده؟ د دوانو طرف دولتونه چې کم دی نه غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او ستاسو د لارې نه دوستانو اوریدونکو ته احترامات او سلامونه وړاندې کوم. بس منګه به تاریخ خرابوي چې منګ د ډیرو ملکو سره جنجال پیدا شو او من خو دا 2-3 کاله ډیر خوشاله یو، من خلک هم ډیر خوشاله دي په همدې خاطر چې انشاءالله جنجالونه پای ته ورسېدل او دا خو د چا په فکر کې هم نه ګرځېدل چې د اسلام آباد سره به زموږ جنجال پیدا کیږي او بیا خو دا د چا په عقل کې بیخي ځای نه درلوده چې د طالبانو به څنګه د هغه سره د اسلام آباد سره جنجال پیدا کیږي چې د اوږدې زمانې په هر صورت موږ پاکستان سره همدغسې راغلي یو چې دا شی چې پکې راپېښ شو ښه کار ونه شه، ځکه پاکستان سره زموږ خلکو مخکې هم ډېره حوصله کړې وه او په دې وروستیو کې خو رښتیا چې د شوروي په وخت کې خو موږ سره یو طرفه ډېر هم په ولسي انداز زیات او په حکومتي انداز هم تر ډېره حده ایران، اسلامي ملکونه، پاکستان زیات د یو مرحلې دپاره موږ سره په ډېره همکارۍ کوو. زموږ هم والا د تصور نه بیرون وه. موږ خو ډېر وخت داسې فکر کوو چې دا پاکستان یوه لوبه کوي، دا اختلاف طالبانو سره لري. موږ پکې فکر کوو چې دا پاکستاني لوبه ده، خو دا آخر کې چې جګړو ته خبره لاړه موږ هم تم ځان ښه نه ښکاري چې د یو همسایه ملک سره چې ډېر په یوه راغلي یو حساسه لار باندې. نو زه فکر کوم چې بیا هم حسن خان صاحب ډېر مایوسي خواته یې کشول نه دي پکار. زه خو چې دلته وینم نیت ښه ده، خو طالبان چې دي دوی مسایل بنیادي څېړي، کم فکري چې د امریکا سره مذاکرات شروع، ډېر اوږده مذاکرات وو مګم پاخه مذاکرات وو، رښتیا. نو په هر صورت دا طالبان چې دي دا د مجاهدینو سره فرق هم دا ده چې مجاهدینو چې پاکستان کې وو د هغوی مذاکرات پاکستان وکړه په ژنیو کې، ولې طالبانو چې کله د امریکا سره خبره وه پاکستان ته یې نمایندګي ورنه کړه، خپله مسله حل کړه، لږ وخت ونیو. نو زه فکر کوم چې کیلۍ دغې خوا ډېره وي چې دا ستا مایوسي هم پکې ده چې په دې 15 ورځې د قضایاو په حال کې حسن خان صاحب ډېرې کمې دي. ستاسې ملک خو اوس ژمی ده، باید حوصله ډېره ولرئ. دا جنجال چې پېښ شي په یوه مېهمانخانه کې هم چې د خبره لږ لیونی شي 2 میاشتې خو کلي کې هماغسې تېرېږي چې د فلاني حجره کې 2 کسه او داسې سره خبره ترخه شوه. دا بیا پښتانه خلک دي، نو د پنجاب مشرانو ته پکار ده چې
په حوصله اوسېږي. دوی هر مجلس کې لنډه خبره ورکوي، بحث نه ورکوي. نو زه فکر کوم اوربند چې اوږد شي، طالبان من خو وینو چې طالبان نه زمونږ خلک خو بې حوصلې دي. که طالب وغواړي خبره پاکستان سره په ناحقه جنګ ته بوځي، موږ هم بې حوصلې یو. نور جنګ چې تاسې دونه جنګ ورخطا کړي یاستئ چې زمونږ به څه حالي. نو زه فکر کوم زمونږ خلک ډېر هغه نه دي، یعنې لږ وخت غواړي، ځکه دا څه مسایل پیچیده دي. مزمل صاحب، لکه ګوره مونږه بهر نه خلک راځي، خبرې اترې کوي. د پاکستان او افغانستان کې دننه چې ستاسو غونډه کې مشران دي، پاکستان کې هم داسې خلک شته چې په افغانستان کې ډېر ملګري لري، په افغانستان کې داسې ستاسو غونډه ډېر مشران دي چې ملګري لري. نو دا خلک هم پکې میانسته راپا نسېده چېرې یو جرګه جوړه کو، یو وفد جوړ کو چې مونږ پاکستان ته لاړ شو، یا د پاکستان نه خلک هلته کې درشي او ولسي مشري واخلي. نو اوسه پورې خو په دغه طرف هم څوک ګام نه اخلي که نه؟ ولا دې کې زم ستا د خبرې هغه یم چې دا دوه دوست ملکونه جنګ ته بول نه دي په کار. ولسي انداز کې موږ پاکستان کې هم ګورو، ولسي انداز زمونږ چې حوصله لږ ښه ده. علت یې دا ده چې پاکستانی ملت په دې تېره وروسته میاشت کې موږ ولیده چې مشران سمه خبره کوي خپل حکومت ته. او زما هدف همدا ده چې باید دواړه ولسونه حایل شي د دې جنګ. حسن خان صاحب، زه یو شی وایم چې هر پاکستانی مشر یې واوري، تاسې باور وکړئ چې موسی شفیق د دیموکراسۍ د افغانستان وروستی صدر اعظم، هغه د ایران سره زموږ مسایل حل کړه، د پاکستان سره یې حلول. موسی شفیق د پاکستان سره مسایل حلول، شوروي اتحاد هغه برژنیف پې کودتا وکړه، نه پرېښوده چې موږ پاکستان سره خپل مناسبات ښه کړو. بیا داود خان سفر وکړ د بوټو په وخت کې، د ضیا په وخت کې 2 سفرونه وکړل او ډېر سعودي ته لاړ او د پاکستان سره خپل مشکلات حلول. بیا هم د شوروي اتحاد د خوا نه بله کودتا وشوه او مسایل ګډ نوډ کړل. بلکې هغه وروستی چې حسن خان صاحب حفیظ الله امین خو زمونږ داسې حریف ده چې د هغه صفت کول مونږ ته ډېر مشکل دي. مګم حفیظ الله امین هم همدغه ورځو کې تقریبا دغه چې اوس زه ورته یو همدغه ورځ کې د پاکستان سره خبره روانه وه، غاشایي واورې معطل کړ، واوره وشوه. کنې خپله دا د ترکي معاون ولیده چې پاکستان سره خبره ونه کړم، شوروي دلته مردارای جوړوي. نو هغه هم شوروي راغی، هغه یې که موږ په پاکستان ډېرې ضربې ولیدې. مګر متاسفانه چې بیا کله موږ د شوروي سره جنګ شروع کړ او دا جنګ پای ته ورسېده، بیا لږ لږ مداخلې د پاکستان وشوې. هغه حکومت چې پاکستان کې جوړ شه، پاکستان ښه حمایت نه کړ، لږ یې حوصله هم ونه کړه، ځکه پاکستان ته زموږ خلکو ډېر اعتماد و. هغه حکومت یې په گورنر هاوس کې میر افضل خان عجله وکړه یا نواز شریف عجله وکړه، پرته د دې چې دا پارټۍ یو جمعه نور ښه هغه شي. او بیا پس د عجلې نه بیا یې وکته چې اوس چې اورو داسې د لوبې مسله پکې ډېره ده، د لوبې. او بیا چې طالبان راغلل. مزمل صاحب دلته کې تاسو ډېره یو ښایسته خبره وکړله. تاسو وویل چېرې موسی شفیق چې کوشش وکړو نو هغه د منځه لاړه، سردار داود صاحب چې کوشش وکړو د هغه خلاف کودتا وشوله، بیا چې حفیظ الله امین. نو دا څوک دی چې افغانستان دې ته نه پرېږدي؟ او دا ما اورېدلو چې سردار داود صاحب هغه ټایم کې د پاکستان د ایون د ډېرې مسلې چې کوم دي د ډیورنډ دا مسله باندې هم خبرې ډېرې مخکې تللې وې. نو دا کوم قوتونه دي داسې چې افغانستان دې ته نه پرېږدي چې د پاکستان سره تعلق ښه شي؟ د شوروي سره هم چې دوستي وه، شورویانو نه پرېښودو، او کله چې شوروي ووت تاسې سره هم دوستي شوه. د مغې دوستۍ نه چې تاسې سره هم شوه او د استاد رباني او د حضرت صاحب حکومت جوړ شه، پاکستان هم نه پرېږدي.
دا ظلم د دوی سره دوستي ده، د دوی هم نه پرېږدي. خدای شته ده چې بده ونه لګېږي ستاسې په مشرانو باندې. یعنې موږ سره ډېر شواهد دي چې تاسې په افغانستان کې ثبات نه غواړئ، تاسې ثبات نه غواړئ. د دوی چې ثبات وغواړي زمونږ خلک یعنې دا اوس د پاکستاني طالبانو خبره دا په کابل ولې هغه کوئ؟ د طالب خبره خو په مجموع کې پاکستان ډیزاین کړي، نو بیا یې ته په دې بیچاره طالب باندې چې دنیا یې په رسمیت هم نه پېژني، ته په ده پړه اچوې، بیا په دې سترګې راباسې چې زه دا هوایي قوت نه لري، داسې به دې کړم. نو زه دا خبره درته کوم چې د کله نه چې د روس سره دوستي وه، هغوی موږ نه پرېښودو چې منطقه کې یو قوي او د منطقې سره دوست حکومت وکړو. او د کله نه چې تاسو سره دوستي شوه، ضیاء الحق ترور شه، نو د وروسته حکومت خاصتا د مشرف نه بعد خو زه فکر کوم چې د افغانستان بې ثباتي زموږ خلک داسې احساس کوي چې پاکستان نه غواړي دلته ثبات وکړي. او دا اوس خو زموږ خلک حسن خان صاحب باور دی راځي چې زه ما تاته وویل پاکستان سره ډېره مینه لرم. هغه حکومتونه چې د شوروي په وخت کې پاکستان کې وو موږ سره ډېرې همکارۍ کړې دي، ولې وروسته دا عشق نن زموږ خلک د پاکستان نه مجموع خفه دي. ولا یو نیم کار د پاکستان هم ډېر خوښېږي، ولا د ویرې صفت نشو کوی، د ویرې نشو ویلی چې ځکه زموږ د ولس په مقابل کې واقع کېږو. او پاکستان باید دا ولس ناراض نه کړي. دونه خلک خو پاتې شي چې یو څوک د اسلام آباد دپاره د انصاف خبره وکړي. موږ ته پکار دي، دا ستا خبر صحیح ده چې زموږ ولسي مشرانو ته پکار دي چې دا دوه ملکه جنګ ته پرېنږدي. او د طالبانو نه مې خواهش دا ده که دوی په مذاکراتو کې د پاکستان سره مشکل لري، د پاکستان د سیاسي مشران دي دلته د افغانستان کې، دوی هم صحیح ده چې د دوی یو حزبه حکومت ده دلته افغانستان کې خلک شته ده. موږ خو بیا د مسلمانۍ شریک ملکونه یو، داسې پاکستان سره موږ په 4-5 امپراتوریو کې قلمرو کې یو ځای راغلي وو. د دوی سره موږ تقریبا په 2م نمبر سیټیزن کې د احمدشاه بابا په امپراتورۍ کې ګډ وو، کوشانیانو کې ګډ وو، یفتلیانو کې ګډ وو، اسلامي امپراتورۍ کې ګډ وو. نو په هر صورت زه خپله دا شی هغه کوم چې باید ولسي خلک پاکستان د مشرانو نه زه ډېر تشکر کوم چې هغوی اسلام آباد ته خاصتا د مهاجرو په رابطه دا رقم رقیق اقدام ښه کار نه و. په دې ژمي کې ماشومان دي، نو لږ احتیاط پکار دی. دا حکومتونه نه پاتې کېږي، پاکستان کې به هم پاتې نه شي. ته ودرې چې دا یو حزبه امریکا هغه د اوکراین هغسې که خراب یې کړ، نو دلته خو خدای فضل و طالبانو درته امریکا لرې کړه. اوس تاسې ته کوشش پکار دی چې که حسن خان صاحب موږ به د طالبانو نه خواهش وکړو که مشکلات پاکستان کې اقتصادي، نو زه فکر کوم چې راتلونکي کال کې طالبان به په رسمیت وپېژني د شوروي اتحاد روسیې پسې نور. موږ به درسره همکاري وکړو پاکستان سره، مګر هم د خدای په خاطر دې مشرانو ته پکار دي چې د دې امریکا نه درس زده کړي، هغه اوکراین یې تباه کړ. دغه امریکا او اوکراین په اعتبار وکړه، تاسې هم ډېر احتیاط وکړئ. دنیا در باندې شک لري چې تاسې د جنگ دپاره پروژه اخلئ. طالب مشکل نه لرئ، او طالب خو خپله ورسره وغږېږي، خپل طالب هم د پاکستانی اردو یې زده ده، او ستاسې طالبانو کې به داسې خلک انګلیسي به هم لا زده وي، اردو خو پرېږده. نو زه فکر کوم نو چې خپله مذاکرات وشي، خپله د مولوي صاحب فضل الرحمن څومره دروند نظر و او څومره د پاکستان اشتباه حساب کړي، اڅکزی صاحب څونه، نو دوی د خپلو مشرانو خبرې واوري، راودلېږي که نه مولوي صاحب فضل الرحمن او اڅکزی صاحب رادې شي. دلته د یو تعداد خلک د جنګ خو باید معنی شو، ځکه دا جنګ خو د امریکا سره جنګ دا خو وړکای جنګ نه ده، دا خو پاکستان سره موږ د وینې شراکت لرو، د مذهب شراکت لرو،
د تاریخ شراکت لرو. د پاکستان سره زموږ جنگ پیښ شي ډېر بېننګه کار ده، ښه کار نه ده. پاکستان ته هم ښه نه ده. مزمل صاحب لکه دا خو تاسو وینئ کنه چې کم خلک په پاکستان کې کوم ګروپونه زیاتې کوي، لکه 13 ورځ په وزیرستان کې حمله وشوه، نو هغه چې چا ذمہواري قبول کړه د حافظ ګل بهادر صاحب چې کومه ټوله ده، نو دا خو ښکاره ده چې هغوی په افغانستان کې د نو که طالبان وستې نشي نو چې بدو ته ووایي نو هم ډېره ده که نه، خو هلته کې خو ته بد هم نه ویلي کېږي که نه وایي. مولا حسن خان صاحب دلته چې کوم علماو فیصله وکړه، اگر چې زموږ خلک لږ د علماو نه خفه شوه، ځکه چې دا علما په دا نورو مسایلو کې ولې نه راپورته کېږي چې د پاکستان دپاره داسې زر راپورته شوه. علماو ډېره ښه فیصله وکړه، په ځای فیصله یې وکړه، او تاسې هغه متن تکرار ولولئ. دا زموږ پښتو ستاسې د پښتو سره فرق لري. دوی فتوا ورکړه، ښه فتوا یې ورکړه. او زه پاکستاني طالب ته وایم چې دغه اسلام آباد او دغه پاکستان چې دا 2-3 پیړۍ د دې کوم آیین سره او د دې دیموکراسۍ سره او فرهنګي نظام سره جوړ ده، نو ته په دې ملت څه شی جوړوي چې ته دلته پکې لګیا یې. زه پاکستاني طالب ته وایم چې تا سره د مذهبي خلک ملګري نه دي، تا سره د پاکستان مذهبي خلک ملګري نه دي. د پاکستان مذهبي خلکو ته وایم چې په مسلمانۍ کې د پاکستاني طالب سره ملګري کېدای نه شي، خو په سیاسي مبارزه کې خو ورسره ګډ شي چې دا ملت مسلماني نه غواړي، دلته اسلامي امارت نه چلیږي په پاکستان کې. هغوی دې راشي که نه د خپل طالب سره دې وغږېږي چې دا ملت یې نه غواړي او رښتیا یې نه غواړي. موږ خو وینو چې نه غواړي. بل مزمل صاحب یو بل خبره کومه، دا خو لکه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د حالات دي، خو چې اوس مونږ ګورو نو په قلاره دنیا هم افغانستان ته اوس په دې نظر ګوري چې د افغانستان نه سیمایي امن ته او علاقایي امن ته خطر ده، نړیوال امن ته. لکه د اقوام متحده دا نوې رپورټ چې راغی، هغوی خو په باقاعده وویل د طالبان چې دا کومې خبرې کوي نو په دې باندې یقین نشته، د افغانستان خاوره استعمالیږي، داسې علاقایي ملکونه، ګاونډي ملکونه، نو چې ټول لګیا شي نو دا خو نه ده چې افغانستان ته یو بل دغه جوړیږي د پراکسیز یا د نیابتي جګړو بیا یو میدان خدای دې نه کې بیا جوړیږي چې ټول دنیا نظر دی چې افغانستان کې مسله ده. موږ ته خو یې جوړوي حسن خان صاحب، عمیقه خبره دې وکړه، هوښیاره خبره دې وکړه، د ښه شو چې ماته دې وکړه، پاکستانیان یې واوري. موږ ته بې د خلک جوړوي، پاکستان د ځان پکې مخکې نه کوي که نه. موږ خو بې د دنیا د توصیو سره مخامخ یو. نو په دې کې ترحم وکړي چې بیرون دنیا حسن خان صاحب په 19 پیړۍ کې د میوند جنگ شروع شوی، دویم جنگ په میوند کې قندهار کې، هغه فاتح چې کوم جنگ یې کړی هغه اوس وزیرباغ کې ښخ ده د ارسلا خان سره، ایوب خان. بهر دې راځي چې د ملکې زوی د شاهزاده د انګلستان 2 زیري هلمند ته راغی، خپل انتقام یې پرې نه ښوده. زه طالب مشرانو ته هم وایم او د افغانستان مشرانو ته هم وایم چې موږ د فرنګیانو سره دښمني لرو او دا موږ د دې حالات نه پرېږدي. رښتیا یې ستا خبره، اوس په دې حالت موږ پرېږدي چې دلته ته اسلامي نظام راولې. موږ وینو چې په الجزایر کې څه ورسره وکړه او په مصر کې څه ورسره وکړه. موږ نه خو دنیا نه په قراریږي. طالبانو ته پکار دی چې مشرانو ته چې د همدې حقیقت په درک تا سره مې غږ زه ملګری کوم چې طالبان باید پوه شي چې علی الاقل چې بیرون دنیا جنجالونه درته جوړوي، د پاکستان سره لږ نرم لاړ شي، لږ په منطق لاړ شي. او زه فکر کوم موږ چې طالبان ووینو، طالبان بیچارهګان یوه حیا یې نیسي چې تاسې سره لږ په دې قضیه کې حال کې چې تاسې مخکې نه شئ، هغوی مخکې کېدی نه شي، ځکه زموږ ملت د پاکستان سره ډېر حساس لري. که طالبان تر دې حده لهجه نوره نرمه کړي، زموږ خلک ډېر حساس خلک دي،
د طالبانو نه خفه کېږي، ځکه هغوی وایي چې ودې لید دا پاکستان ستا هم دوست نشه. نو هغوی چې تاسې په دې سوله کې مخکې نه شئ، هغوی ته لږ ګرانه غوندې هم ده، ځکه چې ډېر خلک هغوی ته ګوري که نه. دا راته ووایه چې مزمل صاحب لکه څنګه علما رامخکې شو په افغانستان کې، نو څنګه چې مونږ مخکې ووې، خو خبره دا ده چې لکه ولې پاکستان او افغانستان ترمنځ دا څه داسې دومره غټه دغه شوې ده چې دوی اوس یو بل سره خبرې نشي کولی. لکه نن هم که پاکستان او انډیا کولی شي، لکه روس او امریکا کولی شي، چین او انډیا کولی شي، خو د دې دواړو ترمنځ دومره زر د نفرت د محبت چې کم دی دومره زر په نفرت کې بدل شو چې اوس د سره یو بل سره په ټیبل نه کینو. من خو حسن خان صاحب ستا خبره ما واورېده. تاسې ما افضل خان الله ته یو وارې ویلي وو چې هغه ته مې ویلي وو چې موږ خو جنګ کوو په هر صورت، ځکه زمونږ ملک غر ده، تنګ ده، خپل منځ کې جنګېږو، بل چې راشي خو بیا خو یې نه پرېږدو. تاسې مالې لوی هندوستان کې زېږېدلي یاستئ، 200 کاله هم د انګریز سره حوصله وکړه. پاکستان خلک سیاست کې هم ډېره تجربه لري او دوی تعلیم هم ډېر اوچته. رښتیا خبره دا بې حوصلګي ډېره د پاکستان د خوا نه شروع شوه. موږ خو ګوره 50 کاله په جنګ کې راغلي یو، بیا هم والا نظر طالبانو منطق ته چې ګورم ښه ده، ځکه په جنګ کې راغلي بیچارهګان 20 کاله یې جنګ کړی او په دې کلو کې په دې پردیو کورو کې څه شپې تېرې کړي. دا تونده خبر اکثر وخت کې په دې مذاکراتو کې ترکیه کې مې چې واورېد، هغه کې بیرون خو خبرې راوځي، د ترکانو مطبوعاتو کې هم راوتلي، د عربانو چې پاکستاني موږ سره میسان کړی، خو مزدوران خو نه یو، موږ سره خو داسې لهجه باندې مه غږېږئ. اوس هغه د کرزي وخت کې مې واورېد هغسې پېښه شوه چې مشرف په ترکیه کې داسې یو حرکات وکړ چې موږ په هغه هم لا نن خفه یو. توندي ډېره که خفه کېږي نه، توندي د پاکستان د خوا نه ده. اوس موږ جنګ کې وو، مهاجر وو، تاسې کرم ډوډۍ خوړه او دا زموږ خلک څونه محبت لري، تاسې موږ ته ډېره په کمه سترګه ګورئ او مذاکراتو ته چې راځئ، مذاکراتو کې تنده لهجه استعمالوي چې دا نن نه یې بندې که او طالب دې در وباسه. دا لاره د حل ده چې ته پاکستانی طالب در وباسه، هلته یې کنټرول کړه. ولکه دا خو یابو نه ده، اس نه ده چې هلته یو اخر باندې وتړي او کنټرول یې کړي. دا خو قبایل دي، هلته تی وینې پښتانه دي، نور پاکستانیان مسلمانان دي. دا خو ډېر دشواره مسله ده. موږ ملک کې پېښه شوه، حوصله م وکړه، تاسې هم حوصله وکړئ، حکومت باید حوصله وکړي. دا د خپل کرلي هغه دی ګلان دي، نو ګلانو کې لږ لږ ازغیمي. خو دا د مزمل صاحب لکه که موږ وګورو نو لکه د طالبانو رویه په افغانستان کې دنن هم د مخالفینو سره نه کینی، نو بهر خلکو سره هم نه کینی په دې خبره باندې، او ټوله دنیا وایي چې افغانستان کې خطر دی. نو ګوره مزمل صاحب که ما ورته نه منو، خو چې دا زورور وایي، نو پکار نه ده چې طالب لمبې خپل کور کې یو ډایلاګ شروع کی، بیا سیمایز ډایلاګ ته کینی. په ایران کې خبره کې دی د افغانستان په دې مسله باندې دوی هلته کې د تلو نه انکار وکړ، نو نه بهر کینی خبرو ته او نه خپل کور کې د خپل مخالفینو سره خبرې کوي. حسن خان صاحب اسلام آباد باید پوه شي چې یوازې د طالبانو سره دا ګزاره ده، که دا طالبان مه مجبوروه چې د مخالفینو سره کینی. که دا طالبان مخالفینو سره کېناسته او مخالفین هم ډېر پاکستان میزباني کوي، ښه چې ته په دا 4 کالو کې د خلک ویني چې د طالب مخالفین ته درملې او بیا ته په عین وخت کې خفه مې چې طالب د پاکستان طالبان هغه کوي، خو تا ته ګوري خلک همغه رقم سیاستونه زده کوي. ولا من خو ډېر څه پاکستان کې زده کړي چې اوس یې قصدا نه یېروو، نه یېرېږي. ولا چې مه خانده، خدا براشي چې پاکستان کې یو عام خوراک د زده کړی او
نه په سیاست کې متسس د کړي دي ډېر ټایم مو تیر کړی دی ام خوراک ام خدار چا خوخي کنه ام خو هغه د غالب خبره وي دا وي د میوه بادشاه دی کنه نو هغه خو دی خوګه خو نور مو ته داسې خواږه سز د کړي په سیاست کې هم دا زده کړي دي چې که د طالب مخالفین تاسې پالئ بیا خو طالب اوس پوهېږي چې څه در سره وکړي. هغه ورځ مې مزمل صاحب د استاد محقق یو خبر کته هغه خپل یاداشت کوم دی هغه شایع کولو په هغه موقع هغه ویل دي چې ټیک ته د وخت کې هیڅ کوم نه غواړي چې د افغانستان طالبانو مخالفینو سره ملګرتیا وکړي په جنگ کې بلکې هغه وینه مغرب غواړي نه مشرق غواړي نه گاونډیان غواړي خو اوس پکار دا ده چې طالب د خپل خلک خزان ته نږدې کی کنه دې سره خو کینی کنه د دوی سره هم خبرې نه کوي نو که دا حالي نو د طالب دا نظام چلیدل چې کم دي دا به ډېر ګران شي وي ولا چې تاسې پرېږدئ چې تاسې دا جنجال خپل حل کوي موږ هم دا خبره کوو موږ طالب ته هم دا خبره ده باور دې راځي چې زه خو ډېر د طالبانو د ډېرو شیانو سره مخالف یم مګر هم تاسې چې جنجال ته راپورته شوئ ولا چې اوس مې عسکري ته برتي کې په خدای په دې سپینه ګیره ځم ځکه چې پرېږدم چې موږ نه پرېږدئ زموږ د طالب مخالفین تاسې دې ونه څه جوړوئ دا موږ نه هم پرون څه شی جوړ کړه نو زه فکر کوم چې یو خو د پاکستان یو طرفه کې دا مخالفین نه دي دا مخالفین چې دلته درځي او طالب ګوره طالب چې د خپل ملت خلک په ځان راټول نه کړي مخالفین راځي مزمل صاحب دلته کې خصوص نه دي راغلي ستا کې د پښتانه وینه ده ما کې چې طالب خپل مخالفین را خپل نه کړي دنیا په رسمیت نه پیژني د 10 میلیونه خلک چې را خپل نه کړي په رسمیت نه پیژني طالب سره موږ صافه خبره کړې اوس هم کوو او زه فکر کوم چې د پاکستان د دې 2-3 جګړو نه وروسته طالب ان شاء الله د دې لپاره ځان عیاروي چې د دې مخالفین نه د دې غیر طالب افغانانو سره خبره جوړه کړي او ان شاء الله جوړوي به ځکه یو سړی چې غواړي چې د اوکراین غوندې نشي نو خو دا کار به کوي کنه خو بیا خو مشکلات ډېر دي خدای مزمل صاحب بس اخرنه پښتنه به لکه مونږ ته خدا سي نه ښکاری پاکستان د طالبانو نو دومره خپه دي لکه چې ښکارا باندې مونږ ګورو خو ما خو اوسه پورې نه دي کتلی چې د طالب خلاف پاکستان څه کار کړي د طالب خلک اوسم په پاکستان کې د جایدادونه دلته کې د کاروبارونه شته دي اوسم په پټاو څه په ښکارا باندې زی راځي نو پاکستان خو اوسه پورې او بلکې دا خبر چې راغله واغه ورځ چې د دوی سره 1500 کارډونه دي که د کوټه هسپتال ته ځي که د کراچۍ هغه ته ځي که پېښور هغه ته ځي نو لکه د طالب خلاف دلته کوم داخله خبره کوي چې پاکستان اس سچ اوسه پورې یو کاروایی نه ده کړې ګوره د طالبانو سره اختلاف چې جګړې ته ځي موږ ډېر پې خفه کېږو غوږ دی ده د طالبانو سره د اسلام آباد اختلاف چې جګړې ته ځي موږ ډېر پې خفه کېږو چې جګړې ته نه ځي موږ پې خوشحاله یو دا یوه خبره او بله دا چې ته د طالب سره مخالف نو منګ ولې وهي دا ملت ولې وهي دا دومره دا 4,000 کانتینر ته طالب وهي که ته دا ملت وهي ستاسې خلک بیخي سوچ نه لري دلته دا ګوره موږ د امپراتوریو مرکز یو موږ په دې مسایلو ښه پوهېږو دا مهاجر خو طالب نه ده که نه دا تی چې آرام نمک ورته وایي ولکه سیاسي ډلې بیل خبرې دا مظلوم مهاجر ګوره دا د پنجاب خلک چې دي دا د تربره په منځ کې نه دي لوی شوي دوی کاکاګي نه لري دوی خو طالب نه وایي دوی خو دا اوس د افغانستان ملت وایي دوی دا کردار تو ولا ستا وجدان مني و اختلاف د طالب سره د تو خو هر کار دی په واسه کې ده مګم ته دا کانتینرونه دا موږ یې روان شو دا ژمي کې دا واړه ماشومان ته دې موټر په سر باري او ته حرام نمک وایي خدای دې تا خدای او مزمل صاحب دا نمک حرام لکه دا خو خیر په میډیا کې ما او تا کینو لکه څنګه په افغانستان میډیا به تاسو شپه او ورځ اورئ
د پاکستان پسې سنوي هغه د سره د پاکستان وجود نه مني نو دا خو خیر لکه په میډیا کې خو لکه ک اولسی سره باندې وګوره پرون به تاسو د دیرنا چې کومه افغان کورنۍ رسختوله نو د دیر خلکو سره څومره غټ په سکول کې پروګرام دا جنکو بلکې خلکو سره جړل نو ما په خیال دا خبره خو اس تاسو د لګاوا ورکوي چې نه مکره دا خو به یو څو کسان وي بیکاره کسان یا هغه خلک چې پاکستان ته کنځلې کوي عکس العملي خلک دي هغه خلک په سیاست کې نه حسابيږي موږ هم خپه کیږو کنځلې نادرست کار ده پاکستاني ملت په دې یو میاشت کې موږ ولې د پاکستاني ملت عین سوچ د لکه زما سوچ پاکستاني ملت په موږ خپه کیږي په موږ درديږي ولې به نه درديږي او څوک چې عام پاکستان ته کنځلې کوي عام پاکستان ته بد وایي غلط وایي ډیر غلط وایي خو دا خبره مې تاسو وکړه چې تاسو خو د طالبانو سره اختلاف لرئ خو تاسو د افغانستان خلک ډیر خراب کړل افغانستان خلکو باندې ډیر دا د نن خبره نه ده دا د تورخم د هغه خبره ده د تورخم د تاریخ خبره چې تورخم بیچاره به څونه تاسو نه بده خاطره لري چې دا د دوه مسلمان ملکو سرحد نو داسې چې هره ورځ به ګوري چې رومیانو ډک موټرونه درې هغه رومي بیچاره حوصله دونه لري چې یو جمعه هلته پاتې شي او بیا ستاسې هوښیار یاستئ تاسې خپل سبزي دلته نه راوړئ موږ ساده خلک یو ستاسې سبزي موږ راوړو دواړو خوا بار کړي موږ یې تاسې هلته په موږ په نغده خرڅه کوي دغه ټاپ هم زده کړي مزمل صاحب اخره کې داسې څه ښایسته غونډه کې مشوره ورکړه د اسلام آباد او د کابل ځکه چې ستاسو ډېره تجربه ده استاد پوهان په حیث باندې چې یاره لکه بس دا شی بس کې که نه دشمنۍ نه څه نه جوړېږي مشوره مې دا ده چې طالبانو ته مې مشوره دا ده چې د 500 کالو کې ثبات رانغی مجاهد د پیغمبر قدر صفات وکړه مجاهدینو خراب کړو طالبانو اوس دا یو امنیت راوړی د امنیت په موږ ډېر نه حسابوي ولسي انداز کې دی د ولسي مشران او پاکستان او د افغانستان خلک مشران لري طالبانو سره د شریک مسائل حل کړي او د جنگ ته نه بیایي نه خوشحالیږو زه فکر کوم هغه افغان به ډېر احمق چې جذبه د جنگ ښیي چې موږ پاکستان سره جنگ وکړو جنگ موږ وایو د هغې خوا په موږ راځي یعنې زموږ خلک دا احساس کوي داسې نو زموږ خلک دا احساس کوي چې ستاسې مشر جنرال بیا کومه پروژه نه یې اخیستې یو خراب هم نه کوي نو جنگ موږ نن د پاکستان سره یې نه غواړو موږ ډېر ژوبل یو او مشوره مې هم دا ده چې دواړه حکومتونه اخوا او دې خوا چې دا تېر و ناکام و طالبانو ته خدای ښه چانس ورکړی او دا مذاکرات یې نه پرېږدي او جنګ ته زر مه ځئ وربند مه خرابوئ او د پاکستاني طالبانو نه مې خواهش ده د هغوی نه مې خواهش دا ده چې ته کومه خوا روانې ته دا دنیا نه وینې چې دا دنیا د امریکا په ګورد کې ده موږ او تاسې څه وکولی شو د فلسطین خلکو ده چې په مقبرو کې ژوند کوي ته په دې پاکستان کې داسې نظام نشي راوستی چې سبا د هغه شهید چې نن شهیدېږي او د هغه زوی ووایي چې آفرین نو زما خواهش دا ده چې د افغانستان او پاکستان ټول سیاسي مشران مذهبي مشران بې تفاوت پاتې نشي او موږ دا هغه کوو د افغانستان خلکو باندې چې موږ پاکستان هم پرېنږدو چې بیا دا ځلې په موږ د بلې پروژې جنګ راولي السلام علیکم ډیره مننه مزمل صاحب ډیر خوشاله شوم ډیر ښکلې خبرې مو وکړه بس الله دې زمونږ د دوانو پکې خیر د دوانو هیوادونو پکې خیر سرفراز دې والله مراد اسلام آباد ته مزمل صاحب غلط مې کېږي چې کابل ته درشو والله ته دلته خو چې راشه موږ د استقبالو دا ته موږ لږ ویریږو که نه نه مې یار ستاسو خو اسلام آباد کور دی تاسو خو پکې ډېر بلد یې نو طالبانو حکومت کې انډیوالي ډېره ده ته خو راشه یو ځل چې څنګه دی موږ په ګلانو کې پټوو
خوخه مې ده جی، خوخه مې ده. الله مو روغ لره جی، ان شاء الله خامخا به درځو خپل ډیر